ویدهتوب د لاسه ستاسو د همدغسې یعنې بې توجهۍ د لاسه وروره ګله دا خلک مارشالۍ ته ورسېدل، دا خلک جنرالۍ ته ورسېدل، دا خلک وزارت ته ورسېدل، قنصلیانو ته ورسېدل، سفارتونو ته ورسېدل، رهبرانو ته د ولسمشر معاونیت ته ورسېدل چې دا واقعا تاسو افغانانو ته شرم ده. دغه افغانان باید د صفوي لومړۍ دوره قوي مطالعه کې کتاب زه درکوم، د صفویانو دومه دوره قوي مطالعه کې کتاب زه درکوم، او د صفویانو دریمه دوره سره روانه ده، دې ته باید ډېر قوي متوجه اوسئ. دغه کم بهرمیشته پښتانه چې دي دغه ګرده باید سره یو لاس ورکړي او بالاخره د پارلمانونو ته د ایمیلونه واستوي، بنسټونو ته د ایمیلونه واستوي، لکه یونسکو، یونما، دغه ټولو ته د ایمیلونه ور واستوي. دغه ته دا ټوله دنیا باید تاسو راویښه کوئ. دغه د انګلستان افغانان یعنې واقعي افغانان وه، میهن پرست افغانان وه، وطن پرست افغانان وه، ډېر یو قوي لارین یې وکړه، ډېر یو ښه لارین یې وکړه، ډېر یو منظم لارین یې وکړه. د انګلستان خلکو ته یې وښودل چې واقعي افغانان دلته دي. فوزیه کوپي و، د فوزیه کوپي ملګري هغې خلک د دې نمایندګان نه دي. دغسې خپل جوهر وښوئ، دغسې سړکونو ته راوځئ. که سړکونو ته هم نه راوځئ د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړئ، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړئ. یونسکو ته 50,000 ایمیله ولېږه، ورته وروره ګله فارسي ژبې ورته بیخي زموږ د هېواد نه دي نه، که سند یې وغوښته زه درته درکوم. تاجکان زموږ د هېواد دي نه، که سند یې وغوښته زه درته اسناد درکوم. په لیاز د خدای زموږ د دهقانانو هویت یې پټ کړی، د تاجک تذکره یې ورته ورکړی. زموږ د شغنانیانو هویت یې پټ کړی، د تاجک تذکره یې ورته ورکړی. زموږ د یفتلیانو هویت یې پټ کړی، د تاجک تذکره یې ورته ورکړی. زموږ د بارکزیو هویت یې پټ کړی، په هرات کې 90 سلنه بارکزیان دي، د تاجک تذکره یې ورته ورکړی. همدغسې د پامیریانو هویت یې پټ کړی، د تاجک تذکره یې ورته ورکړی. په مختلفو ولایاتو کې وروره ګله د پښتنو هویت پټ کړی، بخصوص په کندز کې د تاجکانو تذکره، د تازیانو تذکره یې ورته ورکړی. په داسې حال کې تاسو ډي ان اے کوئ. تازي موږ په تاریخ کې نه لرو، تازي موږ بیخي درلوده نه. که تازي موجود وای دغه صفویانو سره زموږ جګړه وه، دوی باید خپل ځان ښوولی وای. دغه یو بل دغه مغولو سره زموږ جګړه وه، باید دوی خپل ځان ښوولی وای. د مغولو جګړې، د انګلستان د جګړې انګلیسانو سره جګړه وه، او بالاخره نورې جګړې صفویانو سره جګړه وه، همدغسې عربانو سره جګړه وه، همدغسې یونانیان اسکندریانو سره جګړه وه. ته ماته یو تازي را ثابت کړه، ته ماته یو تازي حداقل د انګلیسانو په جګړه کې ثابت کړه. یو د هغه راغله میر مسجدي خان، په خدای جال د میر مسجدي خان. ابوالسینا بلخي وروره ګله هغه د کامې ده، دې راته بلخي تخلص ایښی ده. د خدای په لیاز دومره ویده ستو، دومره خوب وړي یاستو، دومره ذلیله سوي یاستو، تر اوسه موږ او تاسو بیدارې کېږو نه. نور باید بیداره سو. ودونه، ملګرتیا، شراکت د انسانانو سره په تاوان ده، په نقص ده، په نقصان هم ده انډیوالانو. ځکه دوی واتساپ ګروپونه لري، دوی ته د ماشومتوب نه ویل کېږي که افغان دشمن تاست، دوی ته د ماشومتوب نه ویل کېږي چې افغان برادر عزیز تا سره دوست کېږي نه. نو کله چې دوی په زړه کې ساتلي هغه خبره چې هر څومره د زړه خوښې ورته ورکړي، په الله مې د قسم وي که تازي دې ستا خپل شي. تازي دومره بې عزته انسان ده، دومره بې حیثیته انسان ده، دومره بې شرف انسان ده. دغه مېرمن نغمه څومره ښکلې خبرې کړي، په خدای مې د قسم وي چې نغمه دومره یو داسې نه وایم چې ما ورسره ملاقات وکړې، ما ته سندره جوړه کړه. یعنې واقعي خبره کوم، په خدای ما نه پېژندله، نه زه پېژندلم. خو شپې ویده ومه، سهار خوب نه پورته سومه، نغمې 15 کاله په عمر کې دې چاته سندره نه وویل، ما ته یې ویله وه. کله چې راپورته یعنې ما بیخي پېژندله، خو کله چې ما ده سره ملاقات وکړه، په خدای هره خبره لکه در. هزارګانو سره مینه، تاجکانو سره مینه. یو ما ته نصیحت وکړې دا کار څومره ښه کیله پې جوړ کړی و. یو سترګه مې تاجک ده، بل سترګه مې پښتون ده. وګوره تاجک یک چشم ما یکی است، پشتون یک چشم ما تاجک. رسیده نه؟ یعنې دې څه خرابه خبرې کړې، خو دې بې عزته انسانانو داسې بې عزته کیله پې جوړ کړی، داسې بې عزته کیله پې جوړ کړی. په قام کې په شرمونو وشرموله، په کورنۍ کې په شرمونو وشرموله. هلته په افغانستان کې خلک، اکثریت خلک په یای باندې سم نه پوهېږي. وروره ګله دې ښځې ګناه څه ده؟ یوازینۍ ګناه یې همدغه ده چې وحدت ته کار کوي، وروره یووالي ته کار کوي، او ټول افغانان ورباندې ګران دي. په لیاز د خدای یو بې عزتي د دې وشه چې دا بې عزته انسانان راځي، دغسې بهتانونه، دغسې تهمتونه لګوي، مختلف عکسونه جوړ کړي، زما ویډیوګانې کټ کړي دي، ایډیټ کړي دي، پی آی باندې برابر کړي دي. وروره ګله کوشش کوي چې زما شخصیت ته صدمه ورسوي. په داسې حال کې چې دوی عملي د دوی ښځې پرتګونه نشته،
د دوی عملي د دوی د میرمنو عزت لوټ کېږي او بالاخره لیلام کېږي په همدغه ټیک ټاکونو کې دغه پارسي نیوز وروره ګوله دغلته سټیکرونه رالیږي دغه پارسي نیوز د کورنۍ شخصیت ته وګوره یعنې څوک چې عزت نه لري څوک چې ابرو نه لري څوک چې حیثیت نه لري دغسې انسانان وي که نه اشرف غني ته توهین اشرف غني غوندې مقدس انسان په خدای دغه نه تعصب ورکوي نو دغه ته توهین کوو دغه کرزی بابک څومره دې خلکو ته چاپلوسي وکړه دغه تر کرزي ستر خاین په دغه ګرده نړۍ کې نسته فقط مور پنشرۍ وه د غلو نه د خرکارانو نه د سګبازانو نه د بودانه بازانو نه د سقاویانو نه مارشال راته جوړ کړي جنرالان یې راته جوړ کړه خو هماغه د کرزي عکس یې وشکه ځکه یو رګې پښتون یعنې د سپي لکیو سره هېڅ کله جوړامت ونه کوي که څوک وایي چې دا مې ورور د هغه خوشي بد کوي د څه شي ورور او بې عزته انسان است ته درته ورور وایي او بې شرم و بې حیا انسان است دې انسانانو ته ورور وایي ته دغسې دغه ستوني نه راونیسه او ورته پست انسانه دغه 100 کاله چې ته په دغه هېواد کې وې 100 کاله په ځای پرېږده دغه 100 کاله چې دغه 90% حکومت دغه ناتو په زور دوی سره و یو پل د دوی راوشي جوړ کړی یو دغه افغانستان ته سړک جوړ کړی پل جوړ کړی فابریکه جوړه کړې یو د نیک د انسانیت کار کړی دوی ته ماته راوښیه یوازې دغه د افغانستان تازیان نه ښیم په دغه ګرد دنیا کې دغه د ایران پارچیوانان د تاجکستان پارچیوانان د افغانستان پارچیوانان دوی بشریت ته څه کړي ته ماته راوښیه د ایرانیانو بشریت ته څه کړي دي د انشټاین غوندې کم باغ جوړ کړی یا کم بل داسې یو لاسته راوړنه انسانانو ته کړې داسې هغه انسانانو څخه ګټه پورته کړي خو په دغه لعنت یې لګیا ده بم اتم جوړوي چې سبا ما ووژني تا هم ووژني ټوله نړۍ ووژني نه د دین قصه کې ده نه د مذهب قصه کې ده نه د انسانیت قصه کې ده وروره ګوله قطر یې وویسته دوبۍ وویسته عربستان سعودي وویسته نږدې رسې مکې معظمه هم وولي د امریکا خو اوس هلته ورخکې سو مخکې د امریکا نه دغه ایرانیانو چېشته دغه عراق ته لاړل د مذهبي جنګونه یې واچول فاطمینو زینبینو لښکر یې پاسداران ولاړ عین چورګوړي د عراقیان ووژنه لبنان کې کم قتلونه وکړه سوریه کې کم قتلونه وکړه هغه وخت امریکا بیخي ونه چا سره دا انسانان جوړ راغلي دي چا سره جوړ راغلي او کم مثبت کار یې کړی که یو سم کتاب یې لیکلی ما ته په دغه تاریخ کې راوښوئ